که نن دې په کور کې دسترخوان رنګین دی او په تن دې کالي نوي دي، نو دا مه هېروه چې د دې تر شا په مسافرۍ کې د یو ستړي پلار یا مات ورور د تندي خولې او د زړه دردونه پټ دي. ژوند وکړئ، ښه وګرځئ، خو کبر مه کوئ، ځکه ستاسو د عیشۍ قیمت ستاسو د کورنۍ یو غړي په پردي هیواد کې په ډېره سختۍ او بېخوبۍ پرې کوي. هغه څوک چې په 45 درجې ګرمۍ کې د بل په کار کې خولې تویوي، یوازې د دې لپاره چې ته په کلي کې په برنډه وګرځې، هغه ستا د کبر نه بلکې د بېکچۍ درناوۍ مستحق دی. مسافر د خپلې کورنۍ د خوشحالۍ لپاره په پردي وطن کې په خندا ګرځي، خو هیڅوک یې په زړه او د شپې په یوازیتوب نه دی خبر د هغوی د ستړیا احساس وکړي. کبر مه کوئ، لږ مو ګریوانه کې سوچ وکړئ چې پلار مې څه کوي او زه څه کومه.